زړه ته رانږدې ماشومانو ستړي مشئ د کاکا زمان د یوټیوب کانال ته په خیر راغلی. هیله ده چې روغ او رمټ وئ. نن به د کورنیو ژویو یا حیواناتو په اړه خبرې کوو. اس چې آس هم ورته وایي کورنی حیوان دی. اسونه د اسو جمع ته یا څو دانو اسو ته اسونه ویل کیږي. غوا موږ ته شیدې راکوي. غاوې جمع دي. پسه یا میږه میږه جمع ده. وزه یا بزه په کوزه پښتونخوا کې بزه ورته وایي. په بره پښتونخوا کې وزه ورته وایي. بزه وزه جمع دي. وزه یا بزه په کوزه پښتونخوا کې، وزه په بره پښتونخوا کې. خر تور خر، خر تور خر. سپین خر مختلف رنگونه لري. سپین خر. خرونه جمع دي. اوخ یا اوش یو ډیر قوي ژوی دی، قوي حیوان دی چې په دښتو کې هم ګرځي، په هر ځای کې ګرځي. په بله برنامه کې د اوښانو په باره کې یا د اوښانو په باره کې تاسو ته مفصل پروګرام جوړوم، نو منتظر اوسئ چې په بله ویډیو کې به تاسو ته د څه شی وکوم، د اوښانو یا د اوښانو په باره کې به تاسو ته خپرونه ولرم. نو ته هغې برنامې پورې مو په لوی څښتن سپارم. په خدای مو سپارم. خدای مو مل شه ګلو ماشومانو. یو د بل سره د مور او پلار سره مینه وکئ او بیا هم د کاکا زمان کانال ته په خیر راغلی. خدای پامان.